د زابل مرکز کلات نورک او شینغړو لرې پرتو کلیو کې د څښاک پاکو اوبو دوې شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دا شبکې د UNDP او ناروې هیواد له لوري د 8.4 میلیون افغانیو په مالي لګښت بشپړې او عملاً د خلکو ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د زابل د کلیو پراختیا رئیس مولوي حکمت الله رهبر د خپلو خبرو په لړ کې وویل د دوی ریاست چوکاټ کې دا ډول نورې پروژې هم تر کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هم د خلکو د استفادې وړ شي. هغه له خلکو وغوښتل چې د عام المنفعه پروژو ساتنه ترسره کړي او له دولت سره د خپلې همکارۍ زیاتې کړي ترڅو وخت پر وخت ورته دا ډول خدمات وړاندې شي. سینورک دي او شینغړي دي د 410 فامیلو ته د پاکو اوبو زمینه مساعده شوه. د 8.4 میلیون افغانیو په لګښت د ناروې هیواد لخوا مالي ملاتړ و، اپنا شرکت یې تطبیق کوونکی و، انکشاف دهات ریاست یې نظارت کوونکی و. د خلکو بیخي غوښتنه وه حتی داسې اوس بیخي هېچا اوبه نه درلودې، بیخي له لرو ځایو راوړي. انشاءالله موږ متوجه یو چې خدای کول په نږدې راتلونکي کې به تاسو شهیدان سئ، ډېرې شبکې به په لرو پرتو ولسوالیو کې ګټې اخیستنې ته وسپارو. پر همدې مهال د پروژو ګټه اخیستونکو خلکو لومړی د اسلامي امارت څخه مننه وکړه چې د دوی لومړیتوب یې درکړ او ورته یې هر کور کې د څښاک پاکې اوبه چمتو کړې. دې خلکو ویل د ترسره شویو پروژو په کلکه ساتنه کوي او د خپلې سیمې د لا پرمختګ لپاره له دولت او کاري نهادونو سره همکاریو ته دوام ورکوي. د دغو د خدای دنیا او آخرت سم کې زموږ یې ډېر ښه خدمت کړی د ډېر تکلیفونه په ډېرو خټو کې په ډېرو یخو کې په ډېرو واورو کې دلته خلک پراته وو، کار یې کوئ. موږ ته دا خدمت کړی د الله تعالی د جنت ورکړي. له اوبو سره موږ ډېر لاس وګرېوان وو، ډېر خلکو له باغو کې به ځای برمه خلکو به راوړي دغه به راوړي. اوس الحمدلله بیخي په هر کور کې هر سړي ته خپله نلکۍ دي، خپلې اوبه دي، مکمل یې بس دي. یعنې موږ ته اوبه راکوي، زموږ هلکان زموږ ښځې سپین ږیري ټول وسات. په مشتو کې مې اوبه نه وې، اوس هم په ماسجد کې اوبه شته، مکتب کې مې اوبه نه وې، اوس هم په مکتب کې اوبه شته. خپل وسایل دپاره دا ګاونډي کورونه چې دي د دغه دپاره دا ډېر وسایل ډېر خلک دي چې څښاک اوبه نه لري، خرابې اوبه دي. دغسې دوه وارې موږ خوشې کړي، ډېر خلک ورته خوشحاله ستاسې زر راخوشې سوي وای او موږ استفاده ځینې کړې. د زابل په کچه اسلامي امارت په راتګ سره د اوبو مهارولو او خلکو ته د څښاک پاکو اوبو چمتو کولو برخه کې هر اړخیز کارونه پیل شوي چې ولس ورڅخه خوشحاله او پوره ملاتړ یې کوي.